که په هفته کې یو سړی دوه درې ایته یادوي که نه په ټوله هفته کې 7 ورځې په دې 7 ورځو کې 2-3 ایتونه یادوي که نه نو چې دا وخت تېرېږي انشاءالله د قرآن لویه برخه به یاده کړي او بیا چې د هغې سره د یو حق پرست علم د یو منهجي علم چې قرآن او حدیث بیانوي د هغې ترجمه ورسره اوري لفظي او بیا لږ تفسیر ورسره ګوري ته ګورې چې په دې ژوند کې د څنګه انقلاب راځي په دې ژوند کې د څنګه بدلون راځي راشي وي خوشحالي په ژوند کې نشي ستا په ژوند کې به خوشحالي د کوم ځای نه راشي د خوشحالۍ سرچینه چې دغه تا پرېښودې ده قرآن دې پرېښودی دی د قرآن نه تا مخ اړولې ده ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشه ضنکا الله وایي چې څوک زما د ذکر نه مخ واړوي او په ذکر کې د قرآن کریم دننه راځي چې څوک د دې نه مخ واړوي د ده ژوند به لنډ تنګي د ژوند نه به یې ختم شي د ژوند نه به برکت ختم شي ټولو ته زما دا دعوت دی چې راشي د الله د کتاب د خپلې سینې سره ولګوئ ورب الکعبه والله بالله چې دا کتاب دی سینې سره ولګوو که نه که ستا په ژوند کې انقلاب رانغی که ستا په ژوند کې خوشحالي رانله که ستا په ژوند کې برکت رانغی نو بیا وګوره چې څه به بیا ووایه